د دیاربکر د جټالوتکو قومندان په اجلکوټ سره یو پیغام پریښی. له الوتکې سره اړیکه پرې شوې، له پیلوټ نه هم خبر نشته. خدای دې خیر کړي. که اړتیا شوه هغه ځای لټ په لټ کوي او هغه ترکي پیلوټه ماته پیدا کوي. بوزوکه خیای څه وشول؟ حیدر زموږ الوتکه غورځېدلې ده، پیلوټه ورکه ده. موږ ته امر وشو چې له هر چا نه مخکې باید هلته لاړ شو. یعنی هغه زما زړه کې خواته دی که نه؟ دا ته څه وایي ها؟ نه آها ډیره په زړه پورې ده. زه اوس بیا حیرانه شوم. جګړه کټه پیښه وي نو ډیره لري نشي تللی. دوام ورکړئ او پیلوټه هرومرو پیدا کړئ. هغه ډله له کلي نه وتلې، د همدې لپاره ما باید تدابیر نیولی وای. خو ته اندېښنه مه کوه، کار به وشي. د هغوی مخه څوک نیسي؟ پاته مشه چې ښه نږدې شي، تر څو چې ما ډز نه وي کړی تاسې ډز ونه کوئ. جګړن صاحب دا یو ډیر بد ځای دی. همداسې ده ملګری، خو موږ بیړه لرو که هغه پیلوټ بله د پښو چاپونه دي. دلته کمین دی. فکر کوم چې دلته موږ ته کمین نیولی جګړن صاحب. همداسې ده ملګریه. اوس څه وکړو جګړن صاحب؟ امرا غالبه د 11 بجو په استقامت. کسانو کمین نیوله، چاره یې وکړئ، بیړه وکړئ ملګرو. امر پر ځای کېږي جګړن امر پر ځای کېږي. څه خبره ده؟ هغوی ولې ودرېده؟ لکه چې دا ما کوي. سترګې مو خلاصې وساتئ، څوک حرکت ونه کوئ، ډېر پام کوئ. جګړن صاحب زه به هم تللی وم، هغوی دواړه ماته بیخي لیوني ښکاري. که 100 کسانو سره مخ شي نو به یې نشي زغملی. له هغې نه وروسته زموږ وتل به له دې ځایه. ته رښتیا وایې بیرام باید زموږ په څېر هوښیار کسان هلته تللي وای که نه ملګریه؟ یعنې چغ ده ملګرې، کوم حرکت شته؟ تر اوسه کوم حرکت نشته جګړن صاحب. مخرا بڑا بھائی روتوکا زو دا څه دی؟ هیڅ نه پوهېږم. کمین نیولی ډېر خوښېږي وروره. کوم عقلانو داسې څوک کوي؟ خپله سزا یې ولیدله. دوی ټول یې باندې اندې راځه چې وړاندې ورشو زرکفه. جګړن صاحب لاره پاکه شوه. ستاسې له خدای نه قربان شم. څه شي ته ګورې؟ څه خبره ده ګرانه؟ څه خبره ده؟ کیسټ خرڅونکی څه معنا لري؟ ډېره په زړه پورې ده که نه؟
په زړه پورې ده. اوس دې په دې سر وبولم ووایم چې په کمین کې وغورځېده. ګرانه. دا څه معنا لري چې غالب کې سټې خرڅولې لیونی یه؟ ګرانه لږ جدي اوسه، وسله دې کته کړه. وایي چې جدي اوسه، وایي چې جدي اوسه. ته څومره دروغجن سړی یې. که سټې دې خرڅولې. ملګرو زر کوئ، لوبه مو پیل کړې. جګړن صاحب غږ کوي. خدایا لیونیه. الیاسا ستړی شوی الیاسا؟ نه جګړن صاحب موږ هیڅ کله هم نه ستړي کېږو. نه ښکاره ده چې ډېر ستړی شوی. ته څه وایې سلچوکه؟ هغه سخت تعلیم لیدلو ته اړتیا لري که نه؟ والله زما پام امورته شو جګړن صاحب، الیاس لږ ستړی شوی دی. ښه ده، ما ته وګوره، کله چې بیرته وګرځېدو ما ته یې را په یاد کړه چې تا ته لږ سخت تمرین درکړم. جګړن صاحب دا وینه تازه ده، موخې ته نږدې شوي یو. په سمه لاره روان یو ملګرو. زموږ پیلوټه ستړې ده، ټپي ده. دا چې نور یې څومره زغملی شي نه پوهېږو. هله زر کوئ لږ نور هم بیړه کوو. هلی بیړه وکړئ. هلی دلته ځه. زر سنګر ونیسئ. هلی منډه کوي. هله ته وړاندې ورشه. مرمۍ خلاصې شوې، ته د شا له خوا نه ورشه. هله زر کوه. توپیر نه کوي. صبر وکړه، کم عقله ژوندی مو پکار ده. سمه ده، همدغسې ورته وایم. ډګروال صاحب، د دروازې نوکریوال زنګ ووهه. یو څوک غواړي چې عادل له تاسو سره وویني. اوس یې نو وخت دی لورې. ویې ویل چې زموږ د پیلوټۍ په اړه له تاسو سره خبرې کوي. تاسې غوښتل چې له ما سره ووینئ. ډګروال تاسو یې که نه؟ د ځانګړو ځواکونو د ګروپ قومندان.
هو زه یم زه له تاسو سره څنګه مرسته کولی شم زه د ښاغلي فایق توراج په استازیتوب راغلی هغه د فیندا توراج پیلوټي پلار دی هیله کوم وایخلی دا څه شی دی د پیسو چک دی دا څه دی دا مقدار ځای تش دی هر څومره چې غواړې لیکلی شي ډګروال د څه لپاره تاسې څه غواړئ ډګروال صاحب هیله کوم ډګروال صاحب داسې مه کوه هیله کوه هڅه کوي چې موږ بوخت کې ملګرو سلچوک الیاسه تاسې ورسره وجنګېږئ تر څو چې حیدر راځي وزغمئ پوه شوئ امر پرده کېږي جګړن صاحب زه د پیلوټ ژغورلو ته ځم الیاسه له مانه ساتنه وکړه اوهو پیلوټه جلۍ ده ته وګوره پاسېږه پاسېږه هله پاسېږه پاسېږه ما ته ژوندی نیولې خو تا وغوښتل چې مرداره شي تا زه مجبور کړم لعنت دې وي زما مخ دې ژوبل کړ زه دې بدرنګ نو زه به هم ستا دردونه پای ته ورسوم ها څنګه دې خوښه ده ته چیرته ګورې ها تورانه ته ښایې تورانه
ها ته ښه یې که نه ها ښه یې ګوره موږ باید هله دې ځای نه وباسو سمه ده هله نه Dedim sultan sen Seher körgen çığı Gözüm sultanını Dedim sultan sen O dedi yak yak Gözleri yalkınlı Kulları hınlı Dedim çolpan dedim sultan sen O dedi yak yak سلچکه موږ په قراره شاته ګرځو موږ سوای لویدیځ خواته یو بیا یې وایو موږ سوای لویدیځ خواته یو Jewa marmeau do Turkan, heți badame. عاجله مداخله کوونکي ډله راغواړم دې کار ته وګوره چې جګړن بوزو کم نشته او جګړن ادارم ما ته وګوره زه ډېر وخت نه لرم هر څه چې وایي زر یې ووایه د غورځېدلې الوتکې پیلوټه فیندا توراج په هغې څه شوي پلار یې فایق توراج یعنې ډګرواله تاسې په ترکیه کې د ډېره مالیې ورکوونکو لیست هېڅ نه دی لیدلی څنګه وبه وایي چې نه دی لیدلی تاسې تلویزیون هیڅ نه ګورئ ډګرواله زه تاسې ته په ترکیه کې تر ټولو شتمنو 5 کسانو نه د یو یادونه کوم ډګرواله تاسې لیونی شوي یئ د فایق توراج نوم مې اورېدلی د شتمنۍ پروا یې نه کوم دا هر څه ما پورې څاړه لري ما تاسو ته د سوک ورولو نه مخکې هم وویل ښاغلی فایق غواړي چې لور یې زر تر زره وژغورل شي که ستاسې د ژغورنې او پلټنې د کار پایله منفي وي نو اړتیا ده چې موږ د هغې فدیه زر تر زره هلته ولېږدو ډګرواله د هغې د فدیې ورکولو او په دې کار کې د بیړې کولو په بدل کې ښاغلی فایق تاسې ته هم پیسې درکوي ما ته وګوره ما ته ښه غوږ شه کله چې موږ جنګېږو مړه کېږو یا هم وژل کېږو د پیسو خبره نه کوو دا چې د توران فوندا توراج پلار څوک دی هغوی چې کله دا یونیفورم اغوندي یو یې هم د دې پروا نه لري کله چې موږ خپل عسکر ژغورو چانه نه وهو یا خو هغه ژغورو یا موږ هم له هغه سره یو ځای مړه کېږو پوه شوې اوس نو ما ته وګوره مخکې له دې چې زما له لاس نه کومه پېښه رامنځته شي زه درته توصیه کوم چې له دې دروازې ووځه کومه بله پوښتنه لرې ډګرواله دا احساساتي خبرې دي په اصلي او حقیقي ژوند کې ته یو ډېر کم اصله او بې شرف انسان یې زما عسکر د هغې پیلوټې د ژغورلو لپاره اوس مهال د مرګ خولې ته روان دي زه دلته ستا چټیاتو ته غوږ نشم نیولی زه له دې ځای نه لاړ شه ورک شه بایک شکل ته یې وګوره توبه خدای زما دې په توبه توبه وي
شاوخوا دې پاکه ده ته دوام ورکړه. زه د کمینیونکو چاره کوم ملګريه. وسله دې وغورځوه. وای 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 رزیله. دا ظالمې لاسونه او پښې نه دي تړلي. راځه راځه هایده تا ته غږ کوي. راځه بس دې انسانه راځه. څه خبره ده؟ او زیر یې وس کړ دی اغوستی، یعنې باید خوله دې ماته کړم. راځه د عثمان بابا څپېړه. لو ما سره ځان وهي. وخانده مړ کېږي. تا کله هم د حیدر د لاس وهل خوړلي؟ ها خوړلي دي دي؟ څه خبر ده جګړن صاحب؟ هغه څوک دی؟ زموږ د ډلې یو لیونی دی. سمه ده، خو څه کوي؟ څه وکړي نو، لیونتوب کوي. بایرامه راشه. تورن صاحب تاسې ښه یې؟ اتلانو د سیمې امنیت ونیسئ. شفا دې وي تورن صاحبې. ژوندی اوسئ. جګړن صاحب زه یو 15 دقیقې وخت ته اړتیا لرم. د پښې درد مو ډېر دی؟ ښه یم. دا نه ده له دې نه ستا په څېر وحشي ځناور ګټه نشي اخیستلی. څه وکړم؟ ها څه وکړم رزیله؟ ته په وهلو نه مړېږې؟ ها ته په وهلو نه مړېږې؟ ته په وهلو نه مړېږې؟ ها هو اوس نو هغه اخري شیبه راورسېده. څه ورته وایي؟ تر ټولو قوي څپېړه، ډېره قوي څپېړه. خیر کې سر دې مات شو؟ ها البته چې ماتېږي به. همداسې وحشیانو سره همداسې کار په کار دی. تا ته چا ویل چې په دې غرنۍ سیمه کې زما مخې ته راووځه؟ وحشي ځناور خو لاړو مردار شو. سالچوک ملګريه، سالچوک ملګريه، څه مو وکړل؟ د دې ځای کسان مو ختم کړل. جګړن خان شمال لویدیځ خواته د 1 بجې په استقامت کې دی. زر دلته راشئ. هغه راځي نشته دویم بریدمنه. جګړن صاحب نظر دلته نشته.
یعنې د ډلې مشر مو پیدا نه کړ. سمه ده، موږ به پته مه کوئ. امر پر ځای کیږي. نور نو زه الیاس باید خپل وخت ضایع نه کړو. امر پر ځای کیږي. هغه سپی باید پیدا کړو. هله موږ دوه چورلکې چمتو کړي دي چې هلته درشي. اوس پرواز کوي زویه. هغوی به ډېر زر هلته در ورسیږي. تاسې هم ټاکل شوي ځای ته ځانونه ورسوئ. دا واخلئ. ژوندی اوسئ. امران پر ځای کېږي ډګروال صاحب. کانا زموږ د پیلوټ حالت اوس څنګه دی؟ ټاپ یې ژور دی خو حالت یې وخیم نه دی ډګروال صاحب. ډېر ښه. سمه ده زویه، تاسې دوام ورکړئ. خدای مو مل شه. ژوندی اوسئ ډګروال صاحب. بایرامه ستړی مه شئ. ژوندی اوسئ جګړن صاحب. شفا دې وي. ژوندی اوسئ. بوزوک ملګريه. حیدره څه مو وکړل سلچوکه؟ ختم مو کړل جګړن صاحب، خو نظر دلته نشته. البته چې نشته. هغه به شرف تښتېدلی. که وخت مو درلودلی نو پیدا کوم. ورپسې مه ګرځم. هغه بیا پیدا کوم. ملګرو هغه نظر د لیلا خور نه ده؟ خور نه ده او ورور نه ده جګړن صاحب. څه دا څه معنا لري؟ خورې ده، خورې یعنې کشره خورې ده. نه غلبه وروره، کشره خورې نه ده. د کشرې کېدو لپاره باید عمر کم وي، خو دا لویه ده د مشره خور ده که نه؟ نه لیلا د نظر خور وه جګړن صاحب. ما څه وویل چې د ملګرې؟ بخښنه غواړم خو تاسې غلط وویل. تاسې وویل چې نظر د لیلا خور ده. بیرته یعنې د خور کېدلو لپاره اړتیا ده چې ښځه وي. یوازې ښځې خور کېدلی شي، نارینه هېڅکله د چا خور کېدلی نه شي. دا چې نظر نارینه دی نو لیلا د نظر خور کېږي. په اصل کې خبره هم دومره ساده ده. خدای دې ما ووهي چې د ملګرې دانو څه رقم ځواب وها. موږ د هغې لیلا په اړه خبرې کوو چې جګړن خان هغه په شاخې باندې سورۍ کړې په که نه؟ هغه چې کېږي خورې. خورې هو. شاخۍ څه شی دی؟ شاخۍ څه شی دی؟ شاخۍ هغه شی چې بزګران په هغه باندې واښه ټولوي، یعنې داسې غټ غټ سیخان لري. شاخۍ هماغه ښي تورن صاحب. هغه ان په ځمکه هم نه وه غورځېدلی، همداسې د بت په څېر په هوا کې پاتې وه. جګړن صاحب هغه په شاخۍ وهلې وه؟ هو جګړن صاحب وهلې وه. په لاسو یې برکه شه. د خدای نه ډېر شکر کوم. یعنې هغه نظر به بل وخت بیا د خپلې خور څنګ ته ځي الیاسه؟ یو ځل مې لاس ته راشي ورسره به ګورم. هغه ښځه وه بیا مړه شوه؟ وایم چې په شاخه یې وهلې وه تورن صاحبې. یاره توبه خدایه، ګوره داسې شاخه یې وه. توبه بسم الله، خدای دې موږ ترې وساتي. داسې وهلې وه. اخوا ته ترې وتلې وه تورن صاحبې. توبه توبه وګوره ته. ته ښایې که نه تورن صاحبې؟ غالبه وروره موږ هغه وخت نه درلوده که نه هغه مې نیوله. ها اتلانو زه مې زیری غواړم. خیرات د جګړن صاحب. هغه نه و، هغه ګیرور. هو ګیرور. هغه د وخ په څېر چې غټ و. سرګي هو اوس نو هغه نشته. نشته دی. هغه څنګه نشه؟ ملګريه چاره مې ورته وکړه، ختم یې که لاړه؟ چاره دې ورته وکړه؟ هو داسې مې وه د ځناور په څېر مې مړ که. ښه ده، په لاسونو دې برکت شه. ژوندی اوسې ملګري. وګوره د همسرګي وژلی. والله باور به دې رانه شي. خدای دې څوک د ده لاسته نه غورځوي. قسم کوم چې بیا ترې نشي ژغورېدلی. درد خو نه لري که نه تورن صاحبې؟ نه ژوندی اوسې مننه نه کوم. ښه ده ښه ده ښه ده. جګړن صاحب خلاص شو. اتلانو
د 1.5 کیلومتر په واټن کې چورلکه موږ ته ښکته کېږي. لاره غرنۍ او سخته ده. تورانه په تذکره کې لیږدوو بایرامه. امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب. أنا أقبل مثل لا شم. تورانه ته ټاپي چې ستونزه نوره هم ډېره نه شي. جګړن صاحب موږ په یو غرنۍ سیمه کې یو. تذکره موږ ځان ته ویزه تللی شم. تورانه موږ دواړه په پروتوکول ښه پوهېږو. خبره مو اوږده وه. جګړن صاحب زه تللی شم. بایرامه چغدم تاسې له تورانې سره واوسئ. الیاسه شاخوا ستا غالبه ښي خوا امرا کیڼ خوا راځئ چې ځو. خدای دې ماته هم صبر راکړي. جګړن صاحب زه هم تللی شم. دا جلۍ ډېره زیاته سرزورې ده ملګریه. هو انقرې ته روغ رمټ ورسېږو. زه نور څه نه غواړم حیدر. ژوندی اوسئ. حالا یا حالا نه. توران صاحب په تذکره کې مو لیږدولې وې. زه ښه یم ستونزه نشته اندېښنه مه کوه. په کراره ولې عزت کوې په تذکره کې مو لیږدولې وې که نه؟ زر ښه کېږئ اوس ډېر ښه یئ. خدای دې له تاسو نه راضي شي. موږ تللی شو ها. اوس نشئ تللی خو اندېښنه مه کوئ موږ تاسو دلته ډېر نه ساتو. ډېره زیاته بښنه غواړم. هیله کوم چې غلط فکر ونه کوئ خو زه نه غواړم چې دلته پاتې شم. یعنې په روغتون کې څوک خسته کېږي باید زر تر زره ووځم. یعنې که زه کور ته لاړ شم داسې استراحت وکړم نه کېږي. پلاره لږ پاتې اندېښنه مه کوئ بیا دې هم شفا وي. خدای دې له تاسو نه راضي شي اغلې ډاکټرې. له تاسو نه دې هم خدای راضي شي اغلې نرسې. خدای مو تل بریالي لره. ته دوی ته وګوره هغه اسرا. زه چې کله ناپوه وم ما له ځان سره څه فکر کوه ته پوهېږې لور جانې ها. استغفرالله پلار جانه ځان ته داسې مه وایه. نه همداسې وم یعنې پخوا چې زه ناپوه وم هغه وخت ویل مې چې دا ښځې ولې درس وایي. ډېره غوسه به مې راتله لور جانې. په منځ کې یوه ډالۍ ده ستا لپاره. راتلونکې برخه څه دې واخیسته؟ پام کوه چې له هغه ځای نه لرې لاړ نه شئ. پیلوټه به ونیسئ. ان نور عسکر به هم ونیسئ. ما ته یو چک راکړه چې د پیسو ځای تش و. زموږ د پیلوټې د روغ رمټ ژغورلو په بدل کې. ته څه وایې؟ په دې غره کې زه له تا سره خبرې نه اوږدوم. په 15 دقیقو کې کابو 1 کیلومتر لرې به شورلکه کینی او یوازې په 1 دقیقه کې پرواز کوي. زما په خبره پوه شوې؟ ودرېږه ته څوک یې؟ زه ولید لټوم. کارون را لېږلی یم. لاس دې لرې که چېرته لرې نه کوم څه به وشي. وایم لرې که لاس دې. وروره